بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګرانو ملګرو. ان شاء الله په دې تمه چې تاسو به ټول روغ جوړ او آرام اوسئ. لطیف مهربان یم. بیا هم ستاسو ملګری ستاسو خدمت کې. ګرانو ملګرو، نن ویډیو د موږ د پاینیر په باره کې ده. کیدای شي تاسو پاینیر باره کې اورېدلی وي. پاینیر آنلاین اکاونټ دی چې موږ تاسو له هغه نه که استفاده وکړو. که چیرې موږ تاسو د مینه مسایل چې نو هغه ډېرې ګټې ځان سره لري. خو اول تر دې چې زه تاسو سره نور په ډیټیلز کې ولاړ شم، د تاسو هیله کوم چې زما د یوټیوب فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان ما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. البته ما یوټیوب چینل کې تاسو که څوک له ما سره له پخوا اشنا وي، ډېر مفید ویډیو کړی دی، او که نور څوک اشنا نه وي نو تاسو نه زه یوه هیله کوم چې ملګري مو زما د یوټیوب اکاونټ ته راوغواړئ، نو زه به منندوی وم. ښه، نن نو زه دې باره کې نو چې اوس د پاینر اکاونټ څه شی دی او څنګه کار کوي. صحیح شو. اول ګورئ موږ تاسو دلته راځو دغه جنرال یا عمومي معلومات ته د پاینیر باره کې. ګورئ پاینیر دلته ګوره، که اول موږ تاسو یې دغه تاسیس وګورو چې دا کوم کال کې تاسیس شوی. ګوره اول 2015 کال کې تاسیس شوی دی. فاونډر یا چا چې تاسیس کړی څوک چې اولنی مالک دی یوول تال دی چې دغه یې عکس دی. مرکز هیډ کوارټرز یې په یونایټډ سټیټس اف امریکا نیویارک کې دی. صحیح شو. کی پرسن یا کومه کسان چې پکې عمده رول لري دغه یوول تال دی. فاونډر اینډ پریزیډنټ یعنی مشر دا دی. بیا سکاٹ ګیلټ سی ای او دی، چیف ایگزیکټیو افیسر دی. کیرن لیوی ګوره سی او او دی، چیف اپریشن افیسر دی. مایکل لیوین چې دی ګوره سی اف او دی، چیف فاینانس افیسر دی. صحیح شو. سرویسز ګوره کوم خدمات ورکوي؟ آنلاین پیمنٹ، انټرنیشنل منی ټرانسفر. آنلاین پیمنٹ کوي او بین المللي یعنی ډېرو مملکو ته پیسې ټرانسفر کېږي له دې نه. صحیح شو. نمبر اف امپلایز ګورئ چې څومره امپلایز یا څومره کارمندان په 2019 کال کې درلودل، 1495 دا ویب سایټ دی. ښه ګرانو ملګرو، اوس راځو دې ته چې پاینیر خدمات څنګه دي او څنګه کار کوي. ګورئ دلته ډېر واضح درته لیکلي پاینیر از ا فاینانشل سروسز کمپنی دیٹ پرووایډز آنلاین منی ټرانسفر ډیجیټل پیمنٹ سروسز اینڈ پرووایډز کسټمرز وذ ورکینګ کیپیټل. ګورئ دا څه کوي؟ وایي پاینیر چې دی تاسو ته مالی خدمات وړاندې کوي. مالی خدمات اوس مفهوم څه دی؟ تاسو کولی شئ پیسې له ده سره بل نفر ته ولګئ او همچنان له نورو خلکو نه خپله پیسې لاسته راوړئ، یعنې پیسې دریافت کړئ، یعنې څوک تاسو ته پیسې راولېږي. صحیح شو. اوس که دلته لاندې راشئ ګورئ دلته چې لیکلي also account holders can send and receive funds in their bank Pioneer e-wallet or into a reloadable prepaid mastercard debit card. ګورئ پیسې خو موږ تاسو ویلې چې لیږو، موږ لیږلی شو او بل چا نه هم لاسته راوړی شو یا دریافتولی شو. اوس دا څنګه کېږي؟ دې لپاره تاسو که چیرې پاینر کارت ولرئ نو هغه باید تاسو بانکي اکاونټ سره څه وي؟ وصل وي یا کنیکټ وي. صحیح شو. هغه سره باید وصل وي، او که هغه سره چیرې وصل نه وي بیا باید تاسو څه وکړئ؟ یو ماسټر کارت یا ډیبټ کارت، هغه کارتونه چې هغه ته موږ او تاسو پیسې ور اضافه کولی شو. ګوره ریلوډیبل یې ښودلی، ریلوډیبل پریپیډ ماسټر کارت او ډیبټ کارت. صحیح شو. دغه دوه هغه کارتونه تاسو سره وي چې هغه سره موږ او تاسو کولی شو پیسې لاسته راوړو. صحیح شو. هغه سره موږ او تاسو که چیرې خپل پاینیر کارت وصل کړو نو بیا موږ او تاسو کولی شو هغه سره پیسې لاسته راوړو. اوس ګرانو ملګرو، د پاینیر یوه عمده خوبي څه شی ده چې پاینیر سره د دې چې یو ای والټ یا برقي بکسک د جیبي دی تاسو. صحیح شو. جیبي بکسک د تاسو جیب کې چې موږ تاسو صحیح شو. هغه سره بل خوبي دا لري چې دا تاسو ته یو کارت درکوي لکه ماسټر کارت یا لکه ای ټي ایم کارت. دغه کارت تاسو وګورئ، دا که چیرې تاسو فرض کړه جمعې ورځ ده. صحیح شو. که تاسو چیرې افغانستان کې د امکانات وي چې موږ تاسو د خپل اکاونټ سره وصل کړو جمعې ورځ د بانک ته زه نشم تللی. صحیح شو. نو اوس که پیپال تاسو چیرې اکاونټ ولرئ، پیپال به تاسو نشئ کولی چې جمعې په ورځ بانکونه باندې تاسو بل طریقې نه پیسې وباسئ. اما دلته د دې خوبي دا ده چې دی له دې سره چې یو برقي والټ یا اکاونټ تاسو درکوي، دا له هغه سره تاسو یو دانه ماسټر کارت یا ای ټي ایم کارت هم درکوي. دا کارت چې تاسو ته چیرې درکړه دا نو تاسو په ټول دنیا کې استفاده کولی شئ، دې نه پیسې ویستی شئ دې کارت نه. صحیح شو. ما پخپله د یو ملګري د پاینیر ماسټر کارت نه په افغانستان کې په شارناو کې د ای آی بي افغانستان انټرنیشنل بانک نه پیسې ویستې دي. صحیح شو. نو یعنې د دې خوبي دا ده د پاینیر چې پاینیر تاسو ته یو دانه ای ټي ایم کارت یا ماسټر کارت هم ورسره درکوي. صحیح شو. نو اوس راځو په دې کې چې افغانستان کې موږ دا کولی شو. بدبختانه ګران ملګرو چې په افغانستان کې فعلا پاینر کارت نشو کولی. بعضې ملګرو دې باره کې ویډیو هم جوړه کړې ده چې څنګه تاسو کولی شئ افغانستان کې
پاینر کار جوړ کړي البته هغه جوړېږي بعضې ټریکونه شته اما مشکل چې دی چې بیا دا موږ تاسو په افغانستان کې له خپل بانک سره وصل کوی نه شو لوی مشکل دغه دی او دا عمده مشکل دی وخت چې موږ دا وصل کوی نه شو په افغانستان کې چیرې به موږ تاسو پیسې لاس ته راوړو نو هغه د موږ تاسو په ګټه نه دی موږ تاسو ته ګټه نه خوري که تاسو امکانات در سره وي کوم ملګری مو خارج کې یا فرض کړه په هر ځای کې چې وي که نه افغانستان د باندې وي او پاکستان کې نه وي پاکستان کې نه کېږي که چیرې نور مملکتو کې وي نو تاسو کولی شئ له هغوی نه هیله وکړئ او بانکي اکاونټ نمبر ترې واخلئ هغه سره به تاسو خپل ماسټر کارت وصل کولی شئ بعد پیسې به ډېر په ساده توګه لاسته راوړئ بعضې چارجز هغه یا فی هغه خپل کمیشن چې موږ تاسو ورته وایو هغه دوی درنه ګرځوي هغه دومره مهمه نه دي ولې چې نن سبا ډېر ویب سایټونه ډېر معتبر ویب سایټونه له پاینر سره پیمنټ کوي نو که تاسو چیرې څوک خارج کې پېژنئ پاینر اکاونټ درته جوړ کړئ که پیپال چېرته نه شئ جوړولی صحیح شو پاینر درته جوړ کړئ دغه کار ترې راوغواړئ افغانستان ته تېنه اکاونټ به هم هلته وي په خارج کې اما تاسو به کولی شئ چې خپلې پیسې په افغانستان کې له دغه اے ټي ایم یا ماسټر کارت سره د پاینر لاس ته راوړئ نو اوس راځو دې ته چې ویب سایټ کې دوی څه کارونه دي څه ډیټیل موږ ګوره بعضې ډېر لږ ډیټیل دي څلور صفحې دا به موږ تاسو ډکو چې نوم لاس نیم دا شیان دي دلته که دا موږ تاسو ټول ورکړو بیا نیکسټ دي صحیح شو دلته به کانټاکټ ډیټیل دلته به سیکیورټي ډیټیل دلته به آلموسټ ډن تر څو تاسو ته کارت رالیږي دا بیا هغه وخت کمپلیټ کېږي نو ګرانو ملګرو دا زموږ د نن ورځې ویډیو د پاینر اکاونټ په اړه کې نو بله ویډیو زه جوړوم تاسو ته په هغه کې انشاءالله تاسو ته وایم چې د پاینر او د پیپال په منځ کې څه تفاوتونه دي څه شیان دوی منځ کې ښه دي څه شیان دوی منځ کې خراب دي نو تر بل ویډیو پورې تاسو ټول په خدای سپارم اما له تګ نه مخکې له تاسو نه څنګه چې زه همیشه هیله کوم لطفا ملګري مو زما یوټیوب چینل ته راوغواړئ زه خو هسې هم له تاسو نه ډېر خوشحال یم سبسکرایبر مې ډېر ښه په مخ روان دي ویو مې ډېر ښه په مخ روان دي نو له تاسو نه زه هیله کوم چې زما ویډیو ډاونلوډوئ له ډاونلوډولو نه مخکې یو ځل خو یې وګورئ چې ما ته هم لږ ویو خو راشي زه خو کار کوم آخر صحیح دی نو له تاسو نه خو زه ډېر خوشحاله یم تاسو واقعا زما چینل اوس ډېر ښه په مخ ځي نو منندوی مو یم بیا هم له تاسو نه یوه هیله کوم چې ملګري مو لطفا د ما یوټیوب اکاونټ ته راوغواړئ څومره چې تاسو زما ویو او زما سبسکرایبر پورته دي هماغه زه تشویقېږم هغومره تاسو ته زه مهم او هغه ویب سایټونه در معرفي کوم چې تاسو په ګټه وي تاسو افغانستان کې له هغه سره استفاده وکړئ یا تاسو له هغه ویب سایټو سره یا له هغه شیانو سره معرفي شئ تاسو هغه شیان وپېژنئ صحیح شو زه تاسو ته دغه شیان معرفي کوم ما تاسو ته هېڅکله داسې ویډیو نه ده ډکه کړې چې هغه یې تاسو په درد ونه خوري صحیح شو زه چې هر ویډیو ته کوم هغه اول داسې فکر کوم چې هغه د ما په درد خوري که نه خوري که زه ترېنه ګټه استفاده ترې کولی شم که نه شم کوی که چیرې زه ورنه استفاده وکړم زه هغه تاسو ته نه ډاکوم ما ګوره مهم ما ته دا نه دی چې ما ته باید تاسو ویو راوړئ ما ته مهم دا دی چې تاسو له یو شي نه استفاده وکړئ تاسو ته ګټه ورسوي هغه شی صحیح دی نو له تاسو نه بیا هیله کوم چې لطفا ملګري مو راوغواړئ د ما یوټیوب چینل ته او همچنان د ما فیسبوک پیج خو تاسو بیخي لایکونه پورته نه بوځئ بیخي فیسبوک خو مې نه لایکوئ خو بیا هم خیر مننه زه له تاسو نه کومه چې له ما سره یې تر بل ویډیو پورې تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان